بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې ټول روغ رمټ او خوشحاله به یاست. د نن ورځې درس د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون لومړی څپرکی لومړی درس د میندل مطالعات. انسانانو له 10,000 کاله راهیسې د حیواناتو اهلي کول او د نباتاتو په روزلو شروع کړي او د حیواناتو او نباتاتو د بهتره نسل د لاسته راوړلو لپاره یې ډېرې تجربې کړي، خو د دوی تجربې به په غیر علمي شکل وي. نو لومړنی سړي چې تجربې په علمي شکل ترسره کړې او د وراثت پوهې بنسټ یې کېښود ګریګور میندل و. د میندل د کامیابي راز دا و چې هغه اول خالص نسلونه لاسته راوړل او بل دا چې میندل خپل د تجربو لپاره 4 اصله وکارول. اول اصل: میندل خپل د تجربو لپاره یو مناسبه بوټی انتخاب کړ چې هغه میشنګ و، ځکه چې د میشنګ خالص بوټی د خپل هر صفت لپاره یوازې 2 حالته لري، مثلا د میشنګ د ګل رنګ سپین او سور، او له بلې خوا روزنه یې هم اسانه وه، ژر یې ګلونه کول او ډیرې دانې یې تولیدولې، نو تجربو به ژر نتیجه ورکوله. دوم اصل: میندل خپل په کارونو کې یوازې یو صفت ته توجه کول، مثلا یوازې یې د ګل رنګ په پام کې نیوه او نور خواصونه یې په پام کې نه نیول. دریم اصل: میندل خپلې تجربې تکرارولې ترڅو د غلطیو مخنیوی وکړي. څلورم اصل: میندل خپل د کار د پایلې لپاره د احتمالاتو قانونونه وکارول. میندل هغه فکتورونه چې وروسته د جن په نوم یاد شول کشف کړل. ویډیو لایک او شیر کړئ، او که مو چینل نوی سبسکرایب کړي نو چینل سبسکرایب کړئ، او د دې لپاره چې د نوي ویډیو پر راتلو خبر شئ نو د سبسکرایب ترڅنګ د زنګ علامه ووهئ او په دعاګانو کې مو په یاد ساتئ. مننه.